بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترم ورونو، د فبروري 11 او د دلوي 22 نیټه ده. موږ نن د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د برڅاګي په کلي کې یو. احساس خیریه مؤسسې دې کلي لپاره یوه حلقه وویسته چې د سولر سیستم په وسیله باندې د دې اوبه راویستل کیږي او دلته شاوخوا 40 کوره د دې اوبو نه استفاده کوي. نو موږ د دغو ورونو نه چې دا څه تمویل کړې ده ډېره مننه کوو او هیله لرو چې نور ورونه موږ افغانان غیر افغانان هغوی هم په دې رابطه باندې همکاري وکړي. دا اوس په همدې کلي کې یو بل ځای هم د څا ضرورت ده چې انشاءالله موږ به هلته هم بیا خپل پیغام ثبتوو او به تاسو سره شریکوو. څښلو د پاکو او صحي اوبو په برابرولو کې زموږ هیوادوال ضرورت لري، اړتیا لري او باید موږ تاسې د هغوی ضرورت او اړتیا پوره کړو. هغو دوستانو ته چې د دې څه پیسې برابر کړي دي ډېر اجرونه ورکړي او باقي د نورو دوستانو ته الله تعالی توفیق ورکړي چې دغسې امن منفعه پروژو په برابرولو کې همکاري وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د احساس مؤسسې خیریه بنسټ نه موږ ډېره مننه کوو چې دلته د سولر سیستم یو څا ویسته، ځکه چې په دې علاقه کې د اوبو ډېر مشکلات وو. نن تر څښلو اوبه هم نه وي. تقریبا دلته 15 کورونو د دې اوبو څخه استفاده کوي. مننه کوم د احساس مؤسسې نه چې موږ ته څا ویسته. موږ مننه کوو د احساس مؤسسې څخه چې موږ ته دلته یوه څا برابره کړه. الله دې رب. مننه کوم د احساس مؤسسې نه چې موږ ته څا ویسته. ته خوشحاله یې؟ هو. لږ خوشحاله که ډېر؟ ډېر. لکه څومره؟ لکه ښه ډېر.